الله الرحمن الرحيم الطريقة العصرية الجزء الثاني الدرس العاشر نصب الفعل المضارع لسم نمبر درس فعل مضارع د نصب ورکولو بیان فعل مضارع چې دی دا سلور حروف چې دی دا ورته نصب ورکي ان لن کای اذن او دین علاوه چې دی فعل مضارع چې دی د عواملو ناصبه او جازمونه خالی وي بیا مرفوع وي نو اريد ان اكتب الرساله دا اريد زغوالم ان اكتب دا اكتب وګورئ ان په داخل دین وکتبای سی شی کړي دی فعل مضارع دی نو دا منصوب کړي ان اكتب الرساله دا چې ز خط لیکم نو زغوالم دا چې ز خط لیکم یسرنی ان تزورنا یعنی ز چې ستا زیارت وکما ما خوشالوي لن يفلح المؤمنون هرگز با کامیاب نشي کافرون کافران لن يفوز الکسلان کسلان سست هرگز با کامیاب نشي سست او جئت ان اتعلم العلم زراغ لما دا چې ز علم حاصل کم اتعلم العلم حاصل کم علم اتعلم كي اخدم الاسلام والمسلمين اتعلم ز علم حاصلوما كي چی اخدم الاسلام كي اخدم الاسلام والمسلمين دې د پاره چې ز خدمت وکم د اسلام او د مسلمانانو اتعلم كي دوم الاسلام والمسلمین ز علم حاصلوم دی د پاره چې د مسلمانانو او د اسلام خدمت وکم یقول خالد لشاهد وای خالد شاهد تا سازورک یوم الجمعه زرد چې زبستا ملاقات وکم زیارت بوکم اورز د جمعې فیقول شاهد ورتوي اذن بیا اکرمک زبستا اکرام وکم ساجتهد یقول التلميذ للمعلم وای شاگرد استاد د پاره ساجتهدو زرد چې ز خواري بكم فی دروسی په خپل اسباقو کې فیقول معلم ورتوي چې اذن بیا اذن تنجح تم بیا کامیابیږي هل تريد ایت غواړي ان تكتب الرساله دا چې ته خط ولیکي یعنی خط ولیکي دا ته غواړي نو نعم نو استاد او شاګرد اوس مکالمه ده نو وی نعم اريد زغواړم ان اكتب الرساله دا چې زه ولیکم یو خط الى من تكتب الرساله یعنی چا طرف ته کم طرف ته خط لیکي نو اكتب ذلکم الرساله خط الى والدي خپل لار طرف ته هل تحب ان تزورنا ایت خوخه چې تمون سره ملاو شي زمون زیارتو کې نعم او احب زخوهم ان ازورکم دا چې ز زیارتو کم ستاسي هل يفلح الكافر ایا کافر بکامیابی یعنی کامیابیږي بکافر نو لن یفلح هرگز با کامیاب نشی کافر هرگز با کامیاب نشی کافر یعنی کافر چې دی دا ناکامیابیږي هل يفوز الکسلان ای سست سړی یعنی کسلان دا کامیابیږي لن يفوز الکسلان هرگز سست سړی ناکامیابیږي هل تحب یتخوخه ان تجتهد تا چې ته مهنتو کې یعنی ته دا خوخه چې مهنتو کې نعم احب ان اجتهد او زه خوخومه چې مهنتو کم اذن تنجح بیا نو ته کامیابیږي نو ان شاء الله تعالی الله تعالی خوخوا لما التحقت بهذا الجامعه نو تا په دې جامعه کې ولی داخله اغستې ده نو التحقت ما داخله غسته بالجامعه په دې جامعه کې کای چې اتعلم العلم علم حاصل کم
لماذا تتعلم العلم؟ تعلم ولي حاصله ولي علم کې نو اتعلم العلم ز علم حاصلوم کوي چې اخدم الاسلام چې خدمت وکم د اسلام والمسلمین هم د کرنګي د مسلمانانو. خالد یزورک غدا، خالد استا مونږ زیارت کو سبا ان شاء الله. اذن استقبله واکرمه، بیا زبستا استقبال کوما، استقبله زبداغي استقبال کوم او داغي بز اکرام کوم. اوس پدې کې تمرین دې مونږ او تاسو ته وایي چې تاسو پدې کې چې د فعل مضارع ته کم حروف او نصب ورکړو نو هغه مونږ ته بیان کړي، یعنی فی الدرس الماضی، یعنی برنه درس یادې کنا. نو اكتب نواصب الفعل المضارع في الدرس الماضي، نو دا سلور ان لن كي اذن. نو اكتب الفعل المضارع المنصوب في الدرس الماضي. نو پدې کې به مونږه فعل مضارع منصوبم ذکر کو. نو پدې کې ان اكتب ان تزور لن يفلح كي اتعلم كي اخدم اذن اكرم اذن تنجح لن يفوز اذن استقبله، یعنی بیا بز داغي استقبال کوم اذن استقبله. اكتب الفاعل في الجمل السابقه، وی فاعل لیکي په دې جملو کې چې تیر شو. نو انا دا شو ان تزورنا كافرون الكسلان خالد شاهد تلميذ معلم انت. اوس وی ترجمه کوي په اردو کې واذكر الافعال المضارعه المنصوبه. وی فعل مضارع منصوب هم تاسو ذکر کوي او د ترجمه هم تاسو په اردو کې وکړي. نو احب ان تكون عالما، احب زخوه من تكون عالما، دا چې زشم عالم. نو ان تكون دا فعل مضارع منصوب دی. يريد الطفل ان ينام، ماشوم غواړي چې هغه ودش، نو ان ينام دا فعل مضارع منصوب دی. يحب الله ان يتوب العبد، نو يحب الله خوخوي الله يغواړي الله يتوب العبد دا چې توبه باسي بنده. ان يتوب دلته دا فعل مضارع منصوب دی. لن يغفر الله الكفار والمشركين، الله هرگز نغواړي کافران او د مشرکینو، یعنی نبخي. لن يغفر الله هرگز نبخي الله رب العزت الكفار والمشركين. پدې کې لن يغفر دا فعل مضارع منصوب دی. لن اكتب على الجدار، زب هرگز په دیوال باندې لیکل نکوم. نو لن اكتب فعل مضارع یعنی منصوب دی. دخلت الجامعه كي اتفقه في الدين، نو زه داخل شوم په جامعه کې د د پاره، یا دا د د پاره ویلې شي او دا ویلې شي کوي چې سشو کم اتفقه في الدين، چې دین باندې ز په حاصل کما. نو زدی لپاره داخل شوم چې ز پدې کې څه شی حاصل کما، په حاصل کما. ذهب جمال الى وطنه كي يزور امه واباه، نو لاړو جمال خپل وطن طرف ته چې زیارتو کې د مور او پلار. نو کوي یزور، نو دا پکې فعل مضارع منصوب دی. اذهب زم الى المطار، ایرپورټ طرف ته کوي چې استقبل استقبال كما الحجاج الكرام، نو کوي استقبال کوي استقبل، نو دا پکې فعل مضارع منصوب دی. یقول سعید لزمیله، سعید خپل ملګرو ته وایي سأهدي الیک کتابا، زر دی چې زبا تا ته هدیه کم کتاب. فیقول له زمیله، نو دا غي ملګری وایي اذن اشکرک، نو بیا به زستا شکریا ادا کوم. اذن بیا یا نو دوانه ویلې شي د دې معنی کې. یقول الاستاذ لتلمیذه، نو استاد خپل شاګردانو ته وایي زمیلکم شاهد مریض، چې تاسو ملګری شاهد بیمار دی. فیقول التلاميذ، نو شاگرد وای شاگردان وای تلاميذ اذن نزوره ونعوده،
نو بیا مونږ د هغې زیارت کوو او د هغې اعادت ته ځو، یعنی واپس ګرځو. ترجم بالعربیه واذکر الفعل المضارع المنصوب. عربی کې ترجمو کې د فعل مضارع منصوب ذکر کړي. میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، زه د اسلام خدمت کول غواړم. اريد ان اخدم الاسلام، اخدمه دی دلته مضارع منصوب. دویم چې د خالد آپ سے ملنا چاہتا ہے، خالد غواړي چې تا سره ملاو شي. یرید خالدا ان یزورک، یزورا دا فعل مضارع منصوب دی. تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، تس سوال کول غواړي. ماذا تريد ان تسأل، یعنی تسأل ده. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، زه یو سوال کول غواړم. اريد ان اسأل سؤالا، انو اسأل دی دلته. میں کسی پر ہرگز ظلم نہیں کروں گا، زه په چا باندې هرگز به ظلم نه کوم. لن اظلم احدا، نو اظلم دی دلته. شاهد ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا، شاهد به ہرگز دروغ بنوي. لن یکذب شاهد، نو یکذب دلته فعل مضارع منصوب دی. دشمن ہرگز ہمارے ملک میں داخل نہ ہوگا، وہ دشمن چې دی هرگز به زمونږ ملک ته نه داخلیږي. لن يدخل العدو فی وطننا. میں دروازے میں کڑا ہوا تاکہ مہمانوں کا استقبال کولو، زه په دروازه کې ودرېدم دې دپاره چې زه استقبال وکړم دغه مېلمنو ضیوف. نو وقفت على الباب کی استقبل الضیوف. جمیل بازار جاتا ہے تاکہ گوشت خریدے، وہ جمیل بازار ته ځي دې دپاره چې غوښه واخلي. نو یذهب جمیل الى السوق کی یشتری لحما. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا. ما خپل ملګري ته وویل چې تا ته به زه خوشخبري در کوم. نو یذهب جمیل خنا، نو قلت لزمیلتی، ما خپل ملګري ته وویل چې ابشرک، تو اس نے کہا تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، چې زه به ستا شکریہ ادا کوم. اور مٹھائی پیش کروں گا، نو مٹھائی با یعنی پیش کروں گا، مٹھائی به در کوم. یا نو فقال، نو هغې ویلې اذن بیا اشکرک، زه به ستا شکریہ ادا کوم. وقدم حلاوة، و اشکر اقدم، نو دا دی پکې. نو اس قاعدہ دا پکی فعل مضارع سے پہلے اگر نصب دینے والا کوئی حرف آ جائے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. وہی کہ فعل مضارع نه مخکې کم حرف راشي نو هغه چې دی نصب ورکی. نصب دینے والا حروف یہ ہے، کم حروف چې نصب ورکی فعل مضارع تا هغه دا دي ان، لن، کی، اذن. او یرید شاهد ان یسوق سیارة، یرید فعل مضارع، شاهدا فاعل مرفوعا حرف نصب، يسوق فعل مضارع منصوب، سيارة مفعول به منصوب. اعرب الجمل الآتیه، راتلون کې جملو باندې وی اعراب تاسو لګوي. نو احب ان اسافر، زه غواړم چې زه سفر وکم. احب فعل مضارع معلوم، پدې کې انا ضمیر هغه مستتر فاعل مرفوع محلا دی. ان دا حرف دی د نصب. اسافر فعل مضارع منصوب، اسافر او پدې کې انا ضمیر مستتر دی هغه محلا مرفوع فاعل دی. او دیم جئتو کی اسلم علیک، زه راغلی وم چې سلام وکما. نو جئتو فعل ماضی، تو ضمیر محلا مرفوع فاعل، او کی حرف نصب دی. اسلم فعل مضارع منصوب، علیک کی علی حرف جر دی، او کا ضمیر دا مخاطب مجرور دی. او دریم پکې لن اکذبا، زه به هرگز دروغ نه ویم. لن حرف نصب، اکذب فعل مضارع منصوب، پدې کې انا ضمیر دی مستتر دی محلا مرفوع فاعل دی. نو مخکې معناګانې وګورئ د کلمات، ما خو درته وم ویلې پدې کې، خو تاسو کتلی شئ.